دوستانو سلامونه. هیله مند یم چې ټول به روغ اوسئ. زموږ او ستاسې د یوټیوب کورس چې دی انشاءالله په دا ویډیو کې موږ اخري ویډیو به مې تمام وکړو. ما تاسو ته په ټولو برخو کې معلومات درکوي، لکه د کاپي رایټ برخه، د یوټیوب د کمپنۍ په اړه باندې معلومات، د ویډیو کوم ویډیوګانې په کوم ځای کې را ډاونلوډولی سو، میوزیک، داسې میوزیک او همدارنګه عکسونه چې زموږ یوټیوب باندې کاپي رایټ رانیسي او زموږ یوټیوب ته مشکل پیدا نه کړي. همدارنګه د ویډیو د حجم د کمولو لپاره، د کمپریسر لپاره، او همدارنګه د ویډیو د ټلیفون د سکرین څخه د ویډیو جوړول او نورو برخو کې ټول ما تاسو ته معلومات درکوي. په دې اخري ویډیو کې زه تاسو ته وایم چې موږ څنګه کولی سو د یوټیوب لپاره ویډیو ایډیټ کړو. مثلا لکه څنګه چې زه ایډیټینګ کوم، څنګه کولی سو چې همدغه رنګه موږ هم وکولی سو خپل د یوټیوب لپاره ویډیو ایډیټ کړو. نو اسانه دی. تر دا ځای پورې انشاءالله ټوله ما هغه څه تاسو ته بیان کړي دي چې ستاسو په اولو کې په درد باندې خوري، په کارېږي مو. له دې څخه وروسته بیا به ستاسې د هرې پوښتنې لپاره زه ویډیو جوړوم چې په هر ځای کې تاسو کومه ستونزه درلودل، ستاسې د ستونزې مطابق به زه ویډیو درته جوړوم. او انشاءالله په چینل کې به د ټلیګرام په چینل کې به د دې څخه وروسته د خیر سره په مفصل توګه باندې د هر چا ویډیو هلته زه ږدم چې هر یو یې جوړوي. نو د ویډیو د ایډیټ لپاره موږ داسې څو اپشنونه لرو، خو تر ټولو ښه اپشن دا دی د پیکس ارت په نامه باندې یو اپلیکیشن دی. دا به تاسې د ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړی هم دی او رانیولی مې هم دی. که چیرې تاسې رانه نسئ هم مشکل نه لري، خو یو دغه چې اضافه والی چې راوړي هغه دا دی چې کله چې تاسو ویډیو جوړوئ په دا بغل کې د پیکس ارت لوګو ورسره وړي، که یې رانیسئ بیا لوګو نه ورسره وړي، نور کې هېڅ کومه ستونزه توپیر هم نه سره لري. ډېر ځینې اپشنونه دي چې هغه په د رانیولو برخه کې شته، عامه په مفت برخه کې نشته. دا په ګلکسي کې هم شته، په آیفون کې هم شته. دغه پیکس ارت په نامه باندې دغه اپلیکیشن به تاسې ډاونلوډ کړئ. ما مخکې ډاونلوډ کړی و. کله چې مو ډاونلوډ کړئ ولاړ به شئ خپل پیکس ارت به خلاص کړئ. دا دی دوستانو، دلته چې تاسې دا خپل اپلیکیشن خلاص کړئ، دلته تاسو ته څو برخې راولي. کولی شئ چې د ځان لپاره یو اکاونټ هم جوړ کړئ. ما مخکې اکاونټ جوړ کړی و. تاسې هم کولی شئ چې د ځان لپاره یو اکاونټ جوړ کړئ. که وغواړو چې ویډیو ایډیټ کړو، دلته پر د جمع علامه چې ده پر دې ځای باندې به کلیک ووهئ. هم عکس ایډیټ کولی شئ، هم ویډیو ایډیټ کولی شئ، هم عکسونه به پکې جوړولی شئ. ډېرې برخې لري، خو زه تاسو ته د ویډیو برخه درته تشریح کوم. دلته دوستانو لیکلي دي ویډیو، یعنې تاسو د ویډیو برخه چې کولی شئ دلته جوړولی شئ. مثلا دلته دا زه ویډیوګانې دي غواړم دلته پر ویډیو باندې ایډیټ وکړم. مثلا دغه یو ویډیو ده، دا به تاسې انتخاب کړئ، اډ به ووهئ، دلته رالی اصلي ځای ته. کله چې دوستانو دلته راسئ، لاندې دلته تاسو څو اپشنونه لرئ. په کراپ کې کولی شئ د ویډیو مثلا حجم کوچنی، د اوږدوالی برداروالی کوچنی کړئ، مثلا ویډیو نیمایي کړئ، هر څونه کولی شئ تاسې په دې برخه کې کار وکړئ. دلته ځینې نومونې هم درکوي چې په نمونهیي ډول باندې تاسو کولی شئ په دې حالت باندې استفاده ځینې وکړئ. اډیو باندې تاسې کولی شئ چې دلته کورس په ادامه باندې مختلف مثلا میوزیک ورته راولئ، اضافه یې کړئ، یا خپله یو وایس اواز ورسره یو ځای کړئ. په دې برخه کې شاید تاسو چې رانه نیسئ دا ځینې اپشنونه ونه لري. په فټ برخه کې تاسې کولی شئ لکه څنګه چې زه خپل د ویډیو د بیکګراونډ چې دی هغه ته یو رنګ ورکوم، تاسې هم کولی شئ چې مثلا رنګ ورکړئ. اوس دا رنګ دی، زه کولی شم خپل د ویډیو شاته داسې رنګونه ورته ورکړم. او همدارنګه بیکګراونډ هم ورکولی شو چې هر کوم بیکګراونډ زموږ زړه وغواړي. دلته بیکګراونډونه ډېر دي، کولی شو هغه بیکګراونډ ورکړو. همدارنګه که غواړئ ایمیج ورته ورکړئ، پر ایمیج باندې به تاسې کلیک ووهئ. کولی شئ دلته ایمیجونه دي چې یو ایمیج ورته انتخاب کړئ، یا مثلا وغواړئ د ځان لپاره چې تاسې مخکې یو ایمیج درلودی، دلته به تاسې داسې یو ایمیج ورته را ډاونلوډ کړئ دوستانو، چې هغه ما څنګه چې تاسې ته طریقه در ښولې وه په ګوګل کې، په هغه طریقه به یو ایمیج راواخلئ، عکس به راواخلئ او بیا یې دلته ورکړئ ورته. بیا کولی شئ اوس مثلا دلته زه غواړم لکه په ټلیفون باندې چې دا ویډیو عکاسي کېږي، لکه څنګه چې زه ویډیوګانې جوړوم هغه هم تاسې درښیم. فون فریم باندې به دلته تاسې کلیک ووهئ. اوس مثلا پر دغه باندې زه غواړم چې خپل ویډیو ثبت کړم. اوس ګوره دا دلته کولی شئ پر ویډیو باندې تاسې کلیک ګوتې ونیسئ، باندې کولی شئ کوچنۍ کړئ ویډیو، غټه کړئ ویډیو، به داسې معلومیږي لکه ستاسې په ټلیفون کې چې عکاسي کېږي.
کله چې مو دا کار وکړئ دلته به اپلای ووهئ. اپلای باندې چې مو کلیک ووهئ نور دلته کولی شئ دوستانو افیکټونه ورته ورکړئ، خط کولی شئ ورسره اضافه کړئ، خط ولیکئ ورسره. هر برخه چې تاسو وغواړئ یو عکس ورسره اضافه کولی شئ، لاندې خط ورسره لیکلی شئ. په ټولو برخو کې یعنې په دا اپلیکیشن کې تاسو کار کولی شئ. کله چې مو کار ټول تمام کړئ په دا سر کې دغه علامه چې ده پر دې باندې به کلیک ووهئ او د سیو بټن به ووهئ. ستاسې نور دلته ګوته مه باندې ووهئ، په همدغه اندازه چې دی په دغه حال باندې خپله په دغه ام بي باندې دوی سیو کړي. کله چې مو سیو کړئ دلته که چیرې ام بي لوی وه غټه وه ام بي کولی شئ چې ولاړ شئ کمپریسر چې ما درته ویلي دی په هغه ځای کې خپل د ویډیو ام بي کوچنی کړئ او بیا یوټیوب ته اپلوډ کړئ. سیو کلیک باندې ووهئ، ټلیفون څخه مه وځئ، که د ټلیفون څخه ماسې ووځئ بیا دا سره کېږي. ورته منتظر به شئ چې ستاسو ویډیو سیو سي، بیا وروسته کولی شئ حجم کوچنی کړئ او بیا یوټیوب ته اپلوډ کړئ. نو دوستانو تر دغه ځای پورې زموږ او ستاسو مقدماتي درسونه وه چې تاسو ټول خپل ستونزې مشکلات حلولی شئ. لکه دغه برخې چې ما تاسو تشریح کړې که چیرې په کوم ځای کې زما څخه کوم ځای پاته شوی وي یا تاسو پوه شوي نه یاست کولی شئ پوښتنه وکړئ کمنټ کې. زه که مو غوښتل ویډیو درته جوړوم او که نو همداسې هم پوه کوم انشاءالله. نو تاسې هم خپل د یوټیوب چینل پیل کړئ، مخ ته ولاړ شئ. ټول اساسات ما تاسو وویله، اوس تاسو ته اسانه دی، تاسې اوس هر څه کولی شئ او هر رقم ویډیو چې تاسو زړه وغواړئ هغه جوړولی شئ.